बाहर के अल्लाह फरमाया बनी इस्राइल उस्कुरू, ए बनी इस्राइल औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, या के अगमान नियामत की माइस्तान करो पता को बांधे। अल्लाह तबारक व तआला बनी इस्राइल का बार बार यादाश्त करी, बार बार यादाश्त करी कि जमा अगर तुम्हारे साना तो इनामात तो याद कराया रही दाऊद को बखर जमाना की जिसमें खल को बदगा खल को मिसाल गुरवा को करवाले गुरवाले दर को हालांकि दाऊद ने उसको अल्लाह दरजे रहम को मतलब तुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास दी उम्मत अल्लाह गुरवाले और करे सदा तअमुरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। कदी वो जबानी की होगी उम्मत में कार्रवाई की अंबिया अलैहिस्सलाम कारबदा उम्मत चली और अंबिया अलैहिस्सलाम की कम दावत है अल्लाह के दिन रसाई और खल्क का हमारी की उम्मत पर जिम्मा बांधा उस दाबे खबर है कि उम्मत साकार को को तख्तारी इसी के पर अगर की अल्लाह के नजर नम दाखिल को कर देगा बस दुनिया और पसीहू और जिससे सरेंगी अल्लाह किन तशार की अल्लाह पूरी दुनिया पसी गलीज तरीश हत्ता वगी मुझे मर कर राशि कम बड़ा करने दुनिया के पादिश खाली लास्लाश नो अल्लाह वही ए बनी इस्राइल जमा का नेमतुन याद कहीं कि दख्ल जमाने की सुमर खले को पानिता कुल करवाले हो हमारे घर पर हो बना दादा एक को तुम यौम ला तजदी नफ्सन नफ्सी शैअन वला युक़बल दासे वजरा रवाना का अखबर जी का आजाद नवीरे जोई अल्लाह हुक्म ने अल्लाह हुक्म दवा रखे दे हर हुक्म अल्लाह की दे कदा मुल दे कदा रोजे दो कदा ज़कात को कदा मामलात की माशियात की खुल की ताईवादी जोन दे ताई इज्तिमाई जोन दे नो पदे के अल्लाह कसर वाले उड़ा कि अल्लाह जमा कसर वाला वाले ओए ये तो जबानी अक्सर पहल को मामलात की करवर वाले वाले दे इबादत क्यों मामलात क्यों जका योसरे को कम दे दबल सर हक बदी हो जो कि जमा दामाल सेवा की बच्ची द सारा असदी द सारा जरूर द सारा तो अल्लाह दे में तो खबर के हो गया कि वरदा से हो रहा है या तो जिन्नत नियो करे वो तरीका का मामूली जरी खैर नहीं रसवाले नरोर नपला नजे नफजा न बची जरूर और बच्चों का दर उसको दुनिया कर कर ले दे السادر نروة خبر ذلك تلال حق مشوى بأنت وغير كل عمل في نتيجة إخلاصي کی ورنبي بدأ الله فقط قيل مريت فوت إلاس تفرتي بڑي دعور والله بار بار قيامت کو یادی انسانان تجوربات ورطا ولا يسأل حميم حميم يوصر قرم دوست ودبل سرقرم دوست فقار نشيرات لا رزو يوم يفر المرء من أخيه يفر يطير فراقه تختبط من دبوه دفلار ضرور دخجنا دبجنا يجيني ومن دبوه كيرا زمان كرتني كي ونوالي وپدي بچو د وجنا دخجي د وجنا ضرور د وجنا منظم پاتې دي دنه کې کارم پاتې دي دارنګ داګه د وجنا پر حق مو څومره ګناونه کې دي هغه دم بیا پړي وای نو الله وي د غورت آیا د کې په سخت ورځ دمرا سخترین اور رسول اللہ مبارک فرمائی دمرا ظلم گرم عورت ہوئی کہ دا انسان دا سر خدا سن گاڑی کی دی داوت رستر کو کتا سے پھٹ کی گی لگا سنجے پکا کوئی کی دانی پھٹ کی کتا سے گرم عورت ہوئی اللہ فرمائی اللہ تجدی نفسنا نفس شیعان حس بنشی دبکولے حس بکار بنشی رات لئی اوکر تبرکتا شيئا كذا تنوين بالتقليل لفارا معمولي هندي ذرا هندي دبر چا بکار نشیراتے ولا يقبل من عدل نبعد قیامت پر دچانے کے کندے ہوتی دیا قبلے گی نہ التا پیدی اشترے کی دچا کر سرس پین یا روپئی ہوئی التا ہنشتے و اللہ قرآن کی فرمائی کچری دا دنیا دی دنیا دا توسی جدی سرس پین دے برابر نور عمر کی لو يقتدي من عذاب يومئذ لو يقتدي
چې دې پیډیا والی الله فرمایي لا يقبل منها انت بیان قبليږي دا د دنیا سيزونه ترسپین اول شته او کيم قبليږي نو د دنیا عدالت نه لري چیرته ورته رشوت ورکړه او اخلاق بجې دي نو نه دی انت پیډیا قبليږي جرمانه چیر خیر ګناونه میکړي په جرمانه می اخلاص کا دا د الله عدالت دی ولا تنفع شفاعه پیدا بنر سید چاہتا سفارش دچا نو دلته خدای دې راغلی چې لکه د انبیاء علیه السلام د علماء کرامو ایګامو سفارش وکړي او سفارش وکړي الا من بعد اذنه پس د الله د اجازت چې الله چاته ووایي د چا نه راځي نو بیا به علماء هم کوي شهدا هم کوي چې د پلانکي لپاره وتی سفارش اجازت میلاو چې الله اجازت نه کوي سفارش هم دا کله نه خلاصي دي ولا هم ينصرون نه یو سره د موږ طاقت لري چې راځي د کومه په طاقت باندې د خپل مجرم خلاص یا ځان په خپل خلاص نو د الله سره خو چا زور نه چلیږي ولا هم ينصرون بلدي سره څوک مدد وکړي او دغه دې مبارک ابراهيم عليه السلام باندې ډېر ازمایښتونه راغلي او دې په دې ازمایښتونو باندې صبر کړی دی الله تعالی روز دنیا سرفرازي ورکړي او آخرت کې هم چې کوم دی الله تعالی یو ډېر لوی عزت کې کوم په لړ کې وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن هغه زمانه دی یا دور قادر ده اے پیغمبران چې موږ امتحان وکړو ابراهيم عليه السلام باندې رب ته څه کلمات سره ایسو خبرو سره چې کله هغه پوره کړ الله رب ابراهيم عليه السلام باندې ډېر ازمایښتونه کړو مختلف ازمایښتونه په مختلفو طریقو سره کړو لکه بعض علماء دین اخلي چې حج شو سنت شو حجامت شو مسواک بهر حال په ابراهيم عليه السلام باندې امتحانات راغلي او په ټول کې الله تعالی بیا چې کوم دې کامیاب راوځي په ټول امتحاناتو کې یو دا امتحانات راځي چې کله د الله د وحدانیت اواز یې پورته کو چې الله یو دې لا توي کوئی تاسو چې د کوم څه عبادت کوئ نه خیر دی نه شر کولای شي نو دارنګي هغه ورته چیلنجونه ورکړل چمچانې ورکړي او داغه خلاف جهاد هم په ټول بوتان او خدایانو مات کړ تر دې پورې چې د او په یو لوی دلیل کې ورغلا او ابراهيم عليه السلام نه کوم د تخدي ناغه خپل څوک چې اور کې د حکم ورته مغرور ناغه د خاطر باندې کې چې خیر ما پرې کړو نه استقامت په الله باندې کړی دا الله باندې اعتماد کړي امتحان د الله په طرف نه یو امتحان هم مضبوط دی د ضبطانو خلاف جهاد وکړي چې د او په دې انبار کې ورواچول کله چې او څه ورځيږي اسمانونو کې ملائکه چې وباسي زموږ کې الله د پریاد کې یا الله یو کوم د کائنات ستایو بنده ابراهيم دې نن هغه اور باندې چې کېږي حالانکه الله ورته ویل چې ابراهيم ته پوښتنه ابراهيم عليه السلام په دغه حالاتو کې ملائکه تر راغلي موږ الله را لیکلي ستاسو کمیټه دار دي او پر غرونو پر استراله دارنګه د بارانونو پر استراله هوا پر استراله ابراهيم عليه السلام ورته اما الیک فلا اجت مشتغل ته منشته اخر کې جبريل امين ورته وإذا هديهم توكم كوا إبراهيم عليه السلام تو ربي أعلم بحالي رب زما پہاڑ باندې پوهه لیکنه الله څخه وکړو ابراهيم عليه السلام چې څنګه او ته ورغی فورن جبريل امين رااله د دې کپڑے وسته ابراهيم عليه السلام ماوله جنتي لباس راوړو دغه پورز د قیامت با اورنه سړي چې کوم دي ابراهيم عليه السلام چې د کپڑے ورورته دغه کپڑے جوړه کپڑے اغوستي نور بإنكم يوم القيامة وقار أوراد الغرنة لأنجي تلوك اسم خلقي تبعي كده ورانيك إبراهيم عليه السلام جيتو دبا قبلك ورد قيامت بان ورواته ونش ندارنجي الله ورطوكم وقول الله ورطوكي ورطوكي كم لوكم وقو يقول دارنجي إبراهيم عليه السلام بان يخشى قل يا نار وقولي بردا وسلام على إبراهيم الله طوركم ورطوكي يخشى ثم يخمك يا إبراهيم عليه السلام وسلاما چې یخوالي د وجه نه کوم نقصان ورسي سلامتی والا الله ته اور ګل ګلزار دغه امتحان کې پاش بیا په دې د بچی امتحان راغی چې دا رنګي الله تعالی ځکه دې بوزو چې دې بوزا او دشته بیان کې پرېږدو ګردالي امتحان دی شیخوار بچی ماشوم په یو ماشوم
او یو بیابان چې نه د اوبو انتظام شته نه د خوراک نه کور انسان نه حیوان یو بیابان د دشت را او پروردګار ورته وایي دا پرېږده ورته کې ځه دا ګوره غټ امتحان دی په چا چې راشي ته پته نه وي دغه کې پاس لاړې کامیاب شو د هغې نه علاوه بچې چې کله ماشومتوب لوبو ته ورغلو لوبغاړی شو نو الله ورته دا خپل بچې دې راڅمله او حلال یې کړه ذبح یې کړه هغې ته انکار کېښوده نو دا ګڼ امتحانونه چې قرار ورپاش بیا الله ورته څه وایي قال اني جاعلك للناس اماما الله ورته وستاله چې کوم دی مشري درکوما تا پیشوا ګرځوما امت لپاره اماما پیشوا په دین کې لکه اوس ډېر پیغمبران دي ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راځي اولاد کې راځي نو ابراهیم علیه السلام ورته قال ومن ذريتي یا الله زما په دې اولاد کې پیغمبران پیدا کړي نو الله ورته ستا په اولاد کې پیغمبران پیدا کوما وقال لا ينال عهد الظالمين چې کوم ظالم جاهل سره وستا په اولاد کې نافرمانه دی نو هغه له نبوت نه ورکوم حالانکه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې څومره پیغمبران راغلي علماء کې درس پیغمبران نه علاوه نو ټول د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي نو دارنګه ابراهیم علیه السلام زوی چې کوم دی زوی د اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام اسحاق علیه السلام دی یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام دی یوسف علیه السلام دلانه سلسله روایت ابراهیم علیه السلام پورې څومره پیغمبران راغلي دي د ابراهیم علیه السلام په دغه نسل کې اسحاق علیه السلام په نسل کې او بیا په دیم شاخ کې اسماعیل علیه السلام په نسل کې واحد رسول الله مبارک دی چې الله تعالی په عربو کې په دغه شکل نظم باندې الله مبعوث د دې وجه نه يهود لګاري چې د دې نبوت د سلسله ولې د موږ د نسل نو د قوم نو د اسحاق علیه السلام نه منتقل شو اسماعیل علیه السلام توا بهر کې دغه د الله تفصیل دی ورته نو الله ورته چې نه رسیږي واده زما ظالمانو ته ابراهیم علیه السلام ډېر چې کوم دی د دین لپاره ډېر سخت برداشت کړی چې کله انسان یو سړی راولېږي د دین لپاره ازمایښتونه کې دی چې کوم دی پاش د الله د دین د اشاعت لپاره اور ته وغورځولی شو د الله د دین لپاره چې کوم دی ورته بچی پرېږدوه ښځه پرېږدوه د دې ځای نه د شام نه هجرت وکړه مکې مکرمې ته بیا واپس ورته وځه دا ټولې خبرې ومنلې الله ورته ورسره عزت ورکړو د دنیا او د آخرت سره فراجي دی لکم الله ورته مخکې تفصیل لري یا بني اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل اذکروا یاد کے نعمتیا نعمتنا زمان التي اغا نعمتنا انعمت جمع انعام کرو علیکم فتاکو باندی وانی فضلتکم یقنا ما تافلا بہتر والے غروالے درکل والے العالمین وطول خلق بانے پسپر زمانہ کی واتقوا یوما ویلگی دازاب داغلوی ورزنا لا تجزی چې نبشي بدلا ورکړي نبشي دارنګي پکار راځي نفس یو کزن نفس د بل قسم د بل ستشان د معمولی وندي شي یعنی یو معمولی وندي عذاب او تکلیف ستنه لري چې ورګور قیامت ورځ لا تجزي چې بدل نه جوړ کولای نفس یو کزن نفس بل ستشان د قسم دي ولا يقبل ان قبل ورجه من هذا دغنا عدل في ديو جرمانان ولا تنقوا فيتبان سيدتا كفاركم سفارش ولا هم ينصرون او نبرد اسلام مدد وکړي وإذ ابتلى او هرغلا امتحان وکړي ابراهيم علیه السلام باندې رب خپل بکلمات تو خبر سره رسول ازمایښتونو خبر سره فاتم الله قرات لاغي لرا قال ورته الله پاک اني جاهلك يقينا ذكرهم تعالى للناس لقال خلق اماما في شواطين کې قال ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي زما په امت کې زما په اولاد کې پښویان وګرځوي قال ورته الله پاک لا اله الا ربي يا الظالمين وعد ما ظالمانو ګناګار پاکستانونه فرمانو خلقتا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران اللهم ارشدي في قبري اللهم ارحمنا بالقران دعاء غالي الله برحمت باران اللهم انزل من السماء ماء زينتها وسكنها اللهم انزل من السماء زينتها وسكنها اللهم انزل من السماء ماء زينتها وسكنها یہ بابا مرحوم د پر دعا غواړي چې الله تعالی کامل مغفرت نصیب کړي الله دې ته قبر د نور نه ډکړي الله تعالی دې دغه ژوند دغه خوشاله ورغوي الله تعالی ته د جنت باغچونو اعلی باغچو ورکړي په خبر کې الله مقام ولورکړي الله فسمان دغان دې سره جميل ورکړي صلی الله تعالی علی خیر محمد وآله وأصحابه أجمعين.